زما چې هلال دغه کوم ناوخته شو چکر ته ځو که نه نو ګرمي ده مازدیګر دی چې غږ ورته وکړو هلالو و هلاله دغه کوم ناوخته چکر ته ځو که نه هغه ټیم لارې کې دی دا چې ځو هلکه باغ ته خو راغلو خو باغ کې باجي صاحبي که به نه وایي وبه ګورو راځئ تاسو سږ کال مې حاجي صاحب ته دا باغ پرېښی دی بیخي د میوو خوند نشته دی چې دا ولې دا څه مشکل دی ولکه دا څوک هستی راشد څه خبره ده السلام علیکم وعلیکم سلام حاجي موږ خو ملګري چکر ته راوتي یو او حاجي صاحب نشته تاسو هستئ لږه میوه هم پکار وه هغه کار راشد بانه نو دا خپل ځای ده اوس راغلي یاست نو سږ کال خو میوه ډېره وچکالي خرابه کړې ده او اوبه نشته دی مشکلات زیات دي خو بیا هم چې لرې ځای راغلي یاستئ نو وګرځئ باغ کې او څه ځان ته پیدا کړئ او چې ملګري درسره راغلي دي میوه خو م راواخېسته که نه هسې چکر ته ځې موټر واخله وږې وچې ته رامات کړي ځي چې ځو ځئ چې ځو اسب چکر نه راوتي هغه تسل دي نه دي دي هماغه دي راځئ چې نه لږ ویرو ما راځئ لکه زړه دې رانه وکړو ډېره سړیه خلک ګورې انسانان خپله دماغي دغه دی څه کوئ دلته تاسو راغلي ارام سره د وږي ماکې ماجي ډاډه واچو رسول الله وګورې وسړیه تاسو دې د فصل د اوبه کولو نه خبره سئ صرف رامنډ یو دوه درې نفران مې ځان سره کړي دي او وږي ماته لږ انسانیت څه داخل نه چې چختې غواړي خو بوله ورکړه وږي پاس نو اوبه دې خبره ټویل اوبه دي یو ساعت 800 روپۍ دی روپۍ ورکوی شئ هسې بس یو خان کړی دی وځئ چې خندای خپکړه سلاړه هاي مای تیاری خو بس هلکانو دا پټي چې دي دا غونډ زمونږ نه دي او ورځئ چې څومره وږي خوښه یې ماته کوي بس خپل حاجت پوره کوي ورځئ پردي پټي مې سر کپړې چې په خوند دې پوه شو وګوره راځئ نن بیا دا وږي مات شي یاره ورځ راځو دا وږي ماتېږي زه به تاسو ګیر کړم او که نه تاسو نه خدای دې غرمو زور باسم تاسو هرې دا وږي ماتوئ او زه به تاسو ګیر کړم وږیه تاسې راماتوم ستا اجازت دی اجازه وشوه که نه اجازه مې واخېسته لکه ماته وه هو
دی پټی کې ولا ټساره دوم تراس چوي یاره لګال مې سم در په ولې ځکه مالک په ورغه او اوس به د لخه چاره وکي فصل تاسو مالو وړه وګي مو اړیګری چاره ورګړه مالکه سو غیر راشي تاسو چاره لګری است راشي دا باندې راځه شو دا چاره لګری دا تاسو چې نه خلونه یا تاسو له لا پټه سمون راشه وګي کرامات کوي کله به تاسو نه ویاله کنه ما خو ته نه زلاله باندې وا ټول پټاو کې راځو دی موږ تسلا لګونو یار موږ خدای ته شپیو په کوته موږ دی رنگ لاو کوم په چاله شوی و ما تاسو له رښتونه ویل چې راشه تاسو ما پټی وګي کرامات کوي جواب دې زبم کړو نه ته څنګه جواب دی دا پټی ته چا دي دا پټی ته چا دي دا زما دي پیدا کړی خدای دی صحیح ته خدای ته جوړ چاش نه کړی خدای موږ تاسو چا بندګانی د خدای نو د خدای مال خدای وخوړو هلو تاسو او خدای دا زموږ تاسو انصاف دی یو کس دی ون شل پنځه شوږی ځان را مات کړی دی وخت خدای پاک ته نه نه دوه کول خبر استه ولی د ښکار کوي دا ولی یو نفرې یو وګي مات ک دوه وګي مات چې پټی ته نو ځکه وته نه پایږي تاسو خبر استه د دې سره نه د دوه کول نه سره پر سره راځي او پټی نو وګي ماته ولی خلک به وش د کانان بد اخلاق دي بد اخلاق کیږي په نه په یو نفر تاسو دومره خدای رسول ته وګورئ تاسو ټول مینوالو چې لږ انصاف کوئ یو انسان که ډېر خو یو وږی الا دوه وږي نو ولې دومره زیات مصرف کوئ دا وږي تاسو ټول خرابوئ د هغه په سټه راوتې ده تاسو چې راشئ 15 شل وږي مات کړئ یو کس باندې یو وږي مات کړئ والله که تاسو په څوک سوي بیا هم تاسو د نړۍ مننه او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تاسو هم First of all, I am really thankful from the Anzurgul TV, especially the owner of Anzurgul TV, that they are making videos funny for us, and that we are very grateful or thankful from them. In the near time, they made lots of funny videos for us, in that we are taking enjoy from their videos, and I like them or I subscribe them, and it's my ambition from all around the world people, especially the Afghanistan people, that we have to like them and we have to subscribe them for more videos to make it for us. That if you look at the circumstance, so all Afghans, they are very sad and they are dejected from the lives. Only they can bring smiles on our lips, and we are thankful for them and we are very satisfied from them. So thank you so much. Thanks.